زه مسلمان دی باندې ځان باندې موږ تاسو ته کوو دا د ایمان مجالس چې موږ شوي دا کارونه نه کیږي ما ته بس دا کو دا وګوره بل څوک نه زده کوي ځکه د ایمان داوا مو تا کړی جنډه مو ډېرې چې کوي ولې دا الله په نسبت باندې هغه ایمان معتبر دی چې هغه قوي ایمانی دا هغه کمزور ایمان کله قوي کیږي چې کله موږ شل کارونه وکړو شل کشل کارونه کې ټول کارونه ختم شي یا په شل کارونه کې بعضی کارونه ختم شي نبی بس موږ ایمان اول وینا او کچیر ته وی هغه ناقصي پنچر گاډي باندې مزل دی او کله شل کارونه چیرته موږ او تاسو ټول نارینا زنانا خويند میندې په دې خپل ځړ کې ورته ځای ورکې د الله په نسبت باندې بس موږ ایمان قوي ایمان او په دې باندې به الله اول هم جنت ته داخلي په شل کارونه کې اولنې کار چي دی التفکر فی کائناته د رب العالمین په مخلوقاتو کې سوچ اول په الله په مخلوقاتو کې سوچ کو دویم التدبر فی کتابه د رب العالمین په کتاب کې سوچ کول شیخ الاسلام ابن قیم حسن بصری علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس د دې خلکو مسلک دا دی چې یو سړی د قران کریم تلاوت کوي او به سوچ وکي وې دې انسان له قران باندې اجر نشته دا به ځان له خبره ده چې د سړي له اجر شته او نشته چې یو سړی د سنت وکي چې کمزې کې تفسیر دوره شروع شو زو به برخه اخلم امیددار چې الله به اجر ورکړي خو که یو سړی دا کوشش هم نه کوي صرف الفاظ وایي اجر مجر نشته دی علماء په نسبت عمر بن الخطاب په اته کال کې سوره بقره خلاصي ولی خلاصي آیات لولي سوچ کوي نتیجه او باسي عمل کوي آیات لولي سوچ کوي نتیجه او باسي عمل کوي په خدا چې اته کال په ولګیدا دریم په هغه وخت کې چې کله موږ د الله په نومونو کې سوچ کو د رب العالمین نه دعا په وغواړو الله له وسیله کې پیش کو د الله نومونه به ول زده کوي د غنه به ورسته به سوچ پکې کوي به رب العالمین له وسیله کې پیش کوي کمزور ایمان به الله عز وجل به قوي کی څلورم کله موږ د رب العالمین نه مستقل دعا وغواړو چې الله زما دا کمزور ایمان قوي کا د کور د پاره د تجارت د پاره د بدن د خپل د پاره څومره اسباب د قوت ګوري دغه شان به دعا غواړي چې یا رب زما د ایمان کمزور دي د شي ایمان دې چې ماره دروغ نه نشي منه کولای نو دعا غواړي چې الله قوي ایمان راکا د شي ایمان نه چې دروغ نه منه کوي د غیبت نه منه کوي د شغلین نه منه کوي قتل خو ورسته خبره ده بنظم بذكر الله عز وجل من با الله يدو خو څلور شرایط سره عقیده به توحید چې لا اله الا الله عمل به د سنت برابرۍ چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذکر په معنا باندې به پویګو او اخلاص به وکي شپږم په هر کړنه کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو کله چې موږ وختو ګمنځو رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ګمنځ کړي تقریبا د وختو ګمنځول او سنت طریقې دي چې اسلام موږ له خودلې دي موږ له پکې دریم نه دی یاوي جامع کمیس اغوستلو کې سنت طریقه څنګه ده او په استر کې سنت طریقه څنګه ده وم چې کله موږ سره کېسته اخلاقی یو تعریف علماء دا ذکر کړي ته چې کله په یوځای کې موجودي خلک خوشاله وي چې ته کله ورک شي خلک خپي تر کېسته اخلاق والي تخپل ځان له وګوره چې په ټولنه کې موجودي حال دی او چې ته غایب شي به څه صورت حال دی اتم کمزور ایمان چې د قوت په طرف باندې روانيږي وقت معرفت معجزات النبي صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر لا داغه د امت په اندازه باندې معجزې الله ورکړي دي امام سیوطی صاحب قصائص کبرا کې وایي چې پیغمبر د خپل امت نه په 200 صفاتونو کې جدا لري په کار دا چې هغه موږ معلومي ما ته بس دغه دا وګوره بل څوک نه زده کوي ځکه د ایمان داوا مو تا کړی جنډه مو ډېرې چې کوي ولې نه هم چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژنو او په دې سیرت دوره کې هم دا تشریح کیږي چې من محمد صلی الله علیه وسلم لسم کله چې د اسلام د دین محاسن موږ پیژنو یو کس ته موږ لوي چې تمنګ د يهودیت نه سنت مجوسیت نه اسلام د اړه کوم اسلام چې شي مې کې په یو خو به داس کوم کوم اسلام مال زګټم زکاتونه لور کوم کوم اسلام چې غلا وکم لاس می کټ شي کوم اسلام چې زنا وکم رجم شم کوم اسلام چې قتل وکم قصاص شم کوم اسلام مال وګټم حجون لپاره لاړ شم دا څنګه اسلام دی دې اسلام څه خوبه دی طالب معلومي محاسن اسلام چې څنګه د اسلام محاسن دا دي چې 15 جلد 22 جلد عالم په کتابونه لیکي یو 15 دولس سبحانه تعالی په معلومي کم اس کم په نکاح کې دا محاسن دي په صله رحمه کې دا محاسن دي به بستا کمزوري ایمان د قوت په طرف رواني و الا کدي اسلام د دین خوبای ته نه پیژني نو شکلم دعوت نشي ورکولای چې خیر سکی هغه تعالی د اسلام کې څه خوبای دي څو مال ذکر کا بالکل زه سره اسلام منم خپل دین دی ګیره بم پرېدم چار پنځه جامې بم پرېدم برابر کوم جمعات لبم راځم خدا خو ټول ور ټکر دی
قتل او قتال او فساد او وجل او لاسونه کټ کول ته ورته وي چې زمونږ د اسلام دا خوبۍ ده دا خوبۍ ده به د کمزوري ایمان پورته درجه لاړ شي. یولسم چې کله موږ د هر قسمه شرک نه په کامله باندې براءت وکړو. الله عز وجل قرآن کې فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا، د الله سره شریکان مه جوړوئ. یو سړی دې شي وایي که الله وغواړي او ته وغواړې په همدې وخت کې ته ګوره د الله سره د بل سړی شریک جوړ کې د شرک په طرف باندې لاړې. دا بچی ما په تا وسپارو په الله مې وسپارو. ابن قیم لیکلي چې یو سړی دې شي وایي که دا ډریور چالاکه نه وي نو عن قریب چې د ګاډي ټکر کړی و خو ډریور ډېر چالاکه و، په همدې خبره باندې دا ګوره مشرک شو. که په دې کور کې سپی نه وی نو غله راته دا کور یې لوټولو خو سپي غپا وکړه نو دا غله وتښتېدل، په همدې خبره باندې تا د الله سره نیت برابر کړي. شرک دې ته نه شي ویلی چې واچه قبر له سجده مه کوه. دې شیان په یول پکار دي د سینه چې داسې کلمه زموږ د خولې نه ووځي او د ایمان نه پرې خلاص او ځان هم د ایمان په داخل کې ګڼلی. 12 چې کله موږ رب العالمین له وخت ورکړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دشت له وتو او الله به یادو، یا د سهار مانځه نه وروسته الله له وخت ورکړه، یا د مازدیګر مانځه نه وروسته الله له وخت ورکړه. 14 چې د قرآن او سنت په درسونو کې موږ برخه والو، چېرته به حق پرست عالمي، کوم ځای کې به د سیرت دورې، کوم ځای کې به د جمعې خطبې. MP3 ده میموري کارت والا د شیخ عبدالسلام رحمه الله د شیخ احمد شاه حفظه الله ترجمه پکې ولګوه. د کور په دې منځ کې دا سٹارټ کا، یو زنانه به ځای جارو کوي، بل زنانه به وړه برابروي، بل زنانه به ترکاري برابروي، ټولو له اواز ورورسېدو. 15 چې کله موږ هر عمل فقط او فقط د الله د رضا په خاطر وکړو. اخلاص به دې ته ویل کېږي د خپل نیک عمل د خلکو نه داسې پټول لکه څنګه چې دا بد عمل د خلکو نه پټوي. موږ له راشه اوس چې موږ 500 روپۍ چېرته زکات ورکوو څومره عکسونه وباسو، که یو توړه وریجې موږ چاله ورکړي څومره په هغه باندې موږ دغه کوو چې څنګه چې له وریجو خو به خلاص نه وي خوند یې سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل صدقه دا ده چې په ښي لاس باندې ورکړي او چپ لاس هم پرې پوه نه شي، چا لپاره کوي هغه پرې پوه شو. 14 چې کله موږ د ادب نه کار والو. ادب څه معنا؟ د خیر خوینه په ځان کې راجمع کا. منهاج المسلم کې لیکلي د الله عز وجل سره ځان لا ادب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځان لا ادب، د قرآن سره ځان لا ادب، د جماعت سره ځان لا ادب، د صحابو سره ځان لا ادب، د عام مؤمنانو سره ځان لا ادب. زه مسلمان ته باندې ځان باید موږ تاسو پوهیږو دا د ایمان مجالس چې مړه شو به دا کارونه نه کیږي. 15 زمون کمزوري ایمان په هغه وخت کې د قوت په طرف باندې ور روان شي چې موږ د عام مؤمنانو د خپل ځان لپاره کوم شی غواړو هغه د نور مؤمنانو لپاره وغواړو. 13 کمزوري ایمان په هغه وخت کې د قوت په طرف باندې روانيږي چې کله موږ جهاد په سبیل الله کوو. او 19 چې موږ نیک عمل وکړو. نیک عمل کوم عمل ویل شي چې قرآن او سنت کوم عمل نیک عمل وایي. ابن کثیر لیکي کل عمل وافق الكتاب والسنه چې کوم عمل د قرآن او سنت برابري. او 20 زمون کمزوري ایمان د قوت په طرف هغه وخت روانيږي چې د هغه څه نه ځان لري کو چې هغه موږ د الله نه لري کوي. الغرض موږ غواړو چې زمون ایمان د کمزوري پاتې شي قوي په هغه وخت کې چې موږ کله شل کارونه